السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. یو سوال همیشه ماته راجع کیږي، وایي د ښځې انزال د ګوتې په توسط وکړو که د تناسلي آلې په توسط، یا مثلا بعضې خلکو ته ډېر دا سوال پیدا کیږي چې زما ښځه په د تناسلي آلې په توسط نه انزال کیږي، یا مثلا د دخول په جریان کې یا هم په هغه وخت کې چې زه انزال کیږم زما مېرمن زما سره نه انزال کیږي. دا یو سوال دی چې ډېر زما څخه کیږي، نو ما نن غوښتل چې دغه سوال جواب اړوند تاسو ته یو ویډیو ډاکه کړم. اوس د دې موضوع عنوان به ورکو د ښځې انزال د ګوتې که تناسلي آلې په توسط. یو سوال دی چې د ډېرو خلکو مشکل ورسره سته. بعضې کسان وایي زما معاینه په میاشت هم نه انزال کیږي، بعضې وایي زما معاینه په 2 میاشتو نه انزال کیږي، بعضې وایي زما معاینه بیخي انزال کیږي نه، او بعضې یو رقم شکایت لري د انزال څخه، بعضې بل رقم شکایت لري د انزال څخه. راځو وایي اول به موږ د ښځې بدن تاسو ته تشریح کړو. ښځه د داخلي متحرک په توسط نه تحریک کیږي تر څو چې انزال سي. د ښځې انزال د خارجي متحرک په توسط دی. د دې څخه هدف چیش دی؟ ګوره، کله چې تاسو دخول اجرا کوئ، د دخول چې اجرا سي تاسو نارینه د دخول په توسط کله چې داخلیږئ تاسو یو د انزال خوند تجربه کوئ، لیکن د ښځې انزال په دخول پورې اصلا اړه نه لري. د دخول پروسه یا هم د دخول په توسط دغه یو لذت ښځې ته ورکوي، یو آرامښت، یو لذت، لیکن انزال د هغه په توسط نه کیږي. د ښځې انزال د کلیتورس ناحیې په توسط کیږي. ګورئ، تاسو فرض وکړئ چې دا ستاسو د دخول ځای دی، د دا څخه لږ پورته دلته یو دا رقم د کلیتورس ناحیه سته چې داسې کوچنی جوړښت لري. تاسو په ګوګل کې سرچ وکئ د کلیتورس ناحیه. کله چې تاسو دا سرچ وکئ هغه تاسو ته عکسونه راولي، تاسو د ښځې دغه ځای وپېژنئ. هغه نارینه چې نه توانیږي د تناسلي آلې په توسط خپل مېرمن انزال کړي، هغوی دې د کلیتورس ناحیې په توسط خپل مېرمن انزال کوي. په دې کې هېڅ مشکل نشته، نه په ښځو کې رواني مشکل پیدا کوي، نه هم کوم بل مشکل لري. خو ښه طریقه دا ده کله چې تاسو تناسلي آلې په توسط رابطه نیسئ، یا مثلا تاسو جنسي رابطه نیسئ، د جنسي رابطې تر مخه او یا هم د جنسي رابطې په جریان کې تاسو کوشش وکئ چې د کلیتورس ناحیې مساج ولرئ. کله چې تاسو د کلیتورس ناحیه مساجوئ، یا هم د نارینه په توسط یا هم خپله ستاسو ښځه دې مساجوي، په دغه طریقه سره تاسو ډېر ښه جنسي رابطه نیولی سئ. هم به د کلیتورس ناحیه تحریک سوي او ستاسو مېرمن به انزال کیږي، او هم به د دخول څخه دا ښځه خوند اخلي. نو دغه ستاسو د سوال جواب دی. راځئ دا اړوند لږ نور بحثونه هم کوو. وایي د ښځې انزال ته زړه نه کیږي. مثلا تاسو جنسي رابطه نن ونیول، د کلیتورس ناحیه مو مساج کړل، ښه جنسي رابطه یې ونیول، بیا یې ډېر عمر و انزال ته زړه نه کیږي. بلې دا یو نورماله خبره ده. ښځې عموما په میاشت کې یو وارې و ښه انزال ته رسیږي، خو وروسته کیدای سي ژر ونه رسیږي. بعضې ښځې په یوه هفته کې ښه انزال ته رسیږي، بعضې په 2 کې، بعضې په 3 کې، بعضې په میاشت کې. دا د تشویش وړ خبره نه ده چې ستاسو په جنسي رابطه کې ستاسو مېرمن انزال نسي. راځو بل سوال دی، دغه څه چم وکړو چې تر څو ستاسو مېرمن تاسو ته یو سوال پیدا وي، نارینو ته یو عذاب وجدان پیدا کیږي، یو بد احساس پیدا کیږي چې والا ما جنسي رابطه ونیول خو مېرمن مې راسره انزال نسول. نارینه په ځان کې داسې یو تشویش احساسوي، یا عذاب وجدان پیدا کوي، یا ځان ظالم ګڼي چې والا ما ځان انزال کوي، مېرمن مې انزال نسول. ګورئ، په دا کې هېڅ مشکل نشته. زما په مخکینیو ویډیوګانو کې ما تاسو ته ویلي وه د دې لپاره چې تاسو جنسي رابطې څخه خوند واخلئ او ستاسو مېرمن هم اذیت نسي، تاسو کوشش وکړئ چې د چابکې جنسي رابطې څخه کار واخلئ. چابکه جنسي رابطه یعنې څه؟ چابکه جنسي رابطه
رابطه یعنې دا چې د نارینه زړه و انزال ته سوی دی هغه چې ځان ډېر ژر تحریک کوي او ډېر ژر د جنسي رابطه برقراروي او بیا چې خپل د مېرمنې سه ایسته کېږي داسې نه ښځه اذیت کېږي او نه هم نارینه اذیت کېږي ښځه چې خپل ذهن ته دا ووایي چې زما و انزال ته زړه نه غواړي زما جنسي رابطې ته زړه نه غواړي زه دا جنسي رابطه خپل د مېړه په خاطر کوم او دا د مېړه حق دی پر مېرمنې باندې تر څو مېرمن و خپل مېړه ته چابکه جنسي رابطه ورکړي اوس راځو بل سوال ته یو سوال ته چې نارینه او ښځو زما څخه ډېر کړی دی هغه دا دی وایي تا خپل په جنسي ویډیوګانو کې ویلي دي چې د نارینو هورمونونه د دوی پر انزال باندې تاثیر لري خو د ښځو هورمونونه د دوی پر انزال باندې تاثیر نه لري دا خبره ما کړې ده لیکن د دې خبرې څه هدف دا نه دی چې د ښځې هورمونونه پر جنسي رابطه تاثیر نه کوي یا مثلا د نارینو هورمونونه پر جنسي رابطه تاثیر کوي بلې د ښځو هورمونونه پر جنسي رابطې تاثیر کوي لیکن پر انزال یې نه کوي اوس بعضې وختونه تاسو جنسي رابطه ښه شروع کړې وه ښځه هم قرار ده چې انزال ته ورسېږي یو دم د ښځې طبیعت اوړي او د انزال څخه منصرفه کېږي په دغه وخت کې د دې هورمونو مشکل دی چې دا غواړي ته ځینې لرې سي آداب معاشرت یا هم جنسي نزاکتونه دا ایجابوي چې کله ستاسو مېرمن داسې یو حالت ته ولاړله چې ستاسو سره یې کومک شروع کړی دی په جنسي رابطه کې دا هم قرار د انزال چې خو دا نه انزال کېږي نو څه شي کېږي ښځه اذیت کېږي جنسي نزاکتونه موږ ته وایي چې تاسو کوشش وکړئ د دا ښځې څخه لرې سئ ځای پر ځای خو موږ وایو که چیرې نارینه انزال یې شروع سوی یا شوق یې راپورته سوی او ځینې ایسته سي نارینه متضرر کېږي نو تاسو کوشش وکړئ په دغه وخت کې چابکې جنسي رابطې څخه کار واخلي او ژر جنسي رابطه ختمه کړئ او د مېرمنې څخه لرې سئ تر څو هغه متضرره نه سي یوه بله خبره ده تاسو همیشه په یاد ولرئ نارینه وایي د ښځې مې جنسي رابطې ته زړه نه غواړي حتی جنګ راسره کوي یو شی په یاد ولرئ ستړیا د ښځې شوق داسې خوري لکه موږ چې وږي او غذا خورو کوشش وکړئ چې ستاسو مېرمن هوسا کوشش وکړئ هوسایي یې په برخه کوي ډېر کار دې ونه کړي ستړیا دې نه کوي کلسیم دې پر وخت اخلي ویټامین ډي یې چکوئ چې باید پر وخت ویټامین ډي واخلي وینه یې مکمله وي او ملټي ویټامین یې سم وي او ستړی هم نه وي ستاسو ښځه کولی شي ډېره ښه جنسي رابطه تاسو ته درکړي ډېره مننه چې غوږ مو نیولی و